سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. په ننګرهار کې 2 تنه د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شول. د 201 سیلاب قل اردو قمندانۍ مسؤلین وایي دغه کسان چې فضل الله او عطاالله نومیږي تېره اونۍ د خوږیاڼو ولسوالۍ له چمتلې سیمې تښتول شوي چې بالاخره تېره ورځ د همدې ولسوالۍ په سره غونډۍ سیمه کې د تښتونکو له منګولو ژغورل شوي دي. سرچینه زیاتوي چې تښتونکو د دوی د خوشي کولو په بدل کې د هغوی له کورنیه د 150,000 امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تر هغې مخکې آزاد او بیرته خپلو کورنیو ته وروسپارل شول. ولسمشر غني وایي کوچیان او داخلي بېځایه شوي کورنۍ واضح بودجوي کوډ ته اړتیا لري او د کوچیانو د هستوګنې په اړه باید اساسي قانون پلی شي. ښاغلي غني تېره ورځ د کوچیانو او داخلي بېځایه شویو په عالي شورا غونډه کې همدارز وویل چې د کوچیانو د هستوګنځۍ او مالدارۍ د احیا لپاره باید یوه واضح طرحه جوړه شي. نوموړي همدارس په ډاګه کړه چې نړیوال مرستندویه بنسټونه دې د داخلي بېځایه شویو په اړه له یوې واحدې مرجع څخه خپلې مرستې ترسره کړي. په کندهار کې د نري رنځ یا توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په موخه د یو روغتون د بنسټ ډبره تېره ورځ کېښودل شوه. دغه 25 بستریز روغتون به د 2.1 میلیون یورو په لګښت چې د بې پولو ډاکټرانو ټولنې لخوا ورکول کیږي په یو کال کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې مسؤل آلن ډي لاروسا همداره زیاتوي چې د دغه روغتون په جوړېدو سره به پر توبرکلوز اخته ناروغان په وړیا توګه تر درملنې لاندې ونیول شي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې هر کال 80,000 کسان په نري رنځ یا توبرکلوز اخته کیږي او له ډلې شاوخوا 14,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په زابل کې له مالدارانو سره د حیواناتو د خوراکي توکو د مرستو لړۍ تېره ورځ پیل شوه. د زابل والي وایي د دغه ولایت پر مالدارانو به 500 ټنه حیواني خوراکي توکي وویشل شي او په وینا یې افغان حکومت هڅې کوي چې له مالدارو او بزګرانو سره نورې مرستې هم وکړي. د زابلیانو په وینا په روان کال کې د وچکالۍ له امله د دغه ولایت کرنې او مالدارۍ برخې ډېرې زیانمنې شوي او حکومت په دې تنګ وخت کې باید د دوی لاسنیوی وکړي. یو پارسل پروړه په 500 کالونه وچ سونه نه ساتل کېږي. دغه قلمشت دغه به موږ ته تګي 3 میاشتې وربس کوو. دا یو پارسل دوه 500 ټنه په شاوخوا کې د حیواناتو لپاره خوراکه چې 112 ټنه به په مرکز کلات کې و دغو مالدارانو ته توزیع کېږي او نور پاتې به ټولو ولسوالیو ته انتقالیږي. دا 500 ټنه د دوی د مالدارۍ هغه خلک چې مالدارۍ ته د وچکالۍ له امله تاوان رسېدل دي یا مالونو ته تاوان رسېدل دي د هغو تر ډېره پورې به مشکل کمیږي. او د بغلان پولیسو د نشه یي توکو د قاچاق په تور د 3 کسانو له نیولو خبر ورکړ. دغو کسانو چې 25 کیلوګرامه چرس د یوه موټر د تیلو په ټانکۍ کې په کندوز کې ځای پر ځای کړي وو، غوښتل یې هغه کابل ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پلخمري ښار په شمق سیمه کې د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د بغلان امنیه قومندان وایي نیول شوي کسانو خپل جرم منلی او ډېر ژر باید دوسیې عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. مقدار 35 کیلوگرم چرس که از مسیر کندوز به طرف کابل در حال حرکت بود جاسوس شده در واسطه نو کرولا در ساعت بوغوی توسط کارمندان مدیریت مواد مخدر کشف و توقف و عملا به قماندانی امنیه منتقل شد. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.